د افغانستان اسلامي او عزیزي بانکونو له لوري پکتیکا کې پر 200 غریبو او بېوزله کورنیو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوه. د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني له یادو شخصي بانکونو او د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې له مشر وزیرزي او ټولو بډایه خلکو او ادارو مننه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د ټول هیواد پر کچه او په ځانګړي ډول پکتیکا ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ناداره خلکو لاسنیوی کوي. څمکني همدارنګه وویل چې افغان ولس اوس مهال له یوې خوا له سخت غربت سره مخ دی او له بل پلوه یې ټولې چارې د کرونا وژونکې ناروغۍ له امله په ټپه ولاړ دي. نو پکار ده چې دا ډول نهادونه او ادارې یې لاسنیوی وکړي. په لومړي قدم کې د عزیزي بانک د مشرتابه د زړه تله مننه کوم چې په دغسې حساسو شرایطو په دې اقتصادي ناورین کې چې زموږ افغان ولس ورسره مخامخ ده، دوی د اړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. نن هم تاسو شاهد وئ چې د پکتیکا ولایت مرکز شرنه کې د عزیزي بانک د خوا څخه د 200 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې شوي دي او په ضمن کې زه د ټولو بډایو او شتمنو خلکو نه د زړه د تله مننه کوم چې واقعا دوی د خپل ملي احساس د رویا د افغانستان په هر ګوټ او هر کنار کې او په هر ولایت کې د اړمنو سره خلکو سره مرستې او همکارۍ کړې دي. پکتیکا کې د عزیزي بانک استازي ذبیح الله ستانکزي میلمه راډیو ته وویل د عزیزي ګروپ هڅه کوي چې په دې حساسو شرایطو کې د خپل ولس لاسنیوی وکړي او د اړتیا وړ خوراکي مواد ورته په وړیا ډول ورسوي. ستانکزي زیاته کړه چې دغه نهاد له لوري په ټول هیواد کې پر 10,000 ناچاره او غریبو کورنیو د مرستو لړۍ پیل شوې او تېره اونۍ یې د افغانستان د نورو بانکونو سره په ګډه همغږۍ 50,000 ماسکونه د روغتیا برخې مسؤلینو ته سپارلي دي. او خوښ یم چې دواړو بانکونو له لارې تر 10,000 بېوزله کورنیو سره د مرستې لړۍ چې کابل کې پیل او نورو ولایتو کې به په پرله پسې توګه ترسره شي. همداراز موږ تېره اونۍ 50,000 ماسکونه د افغانستان د بانکونو ټولنې سره په همغږۍ د روغتیا برخې چارواکو ته وسپارل. د عزیزي ګروپ بانکونه د ټولیز مسؤلیت په توګه هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته د غوره بانکي چوپړتیاو ترڅنګ په هره برخه کې مرسته وکړي. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د بېلابېلو دولتي ادارو، غیر دولتي نهادونو او مؤسساتو پکتیکا کې پر زرګونه کورنیو خوراکي او نور اړین مواد ویشلي دي. د کرونا ناروغۍ د شدت او په ښارونو کې د ګرځبندیز له امله د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي او په زرګونه هیوادوال بیکاره شوي دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.